یوټیوب په یوټیوب کې تاسو کولای شئ د ټلویزیون په څیر ویډیوګانې وګورئ. همداراز تاسو کولای شئ وټاکئ چې کومې ویډیوګانې وګورئ او کومې هغه یې ونه ګورئ. په یوټیوب کې ګڼ شمېر ویډیوګانې شته دي او تاسو کولای شئ په هغه کې فلمونه، سندرې، ورزشي ویډیوګانې او داسې نور وګورئ. په یوټیوب کې ښوونیزې ویډیوګانې هم شته او تاسو کولای شئ له هغو څخه د کارونو د ترسره کولو طریقې زده کړئ. د بیلګې په ډول تاسو کولای شئ د پخلي نوې طریقې، د بایسکل د ټایر جوړول او د ځینو نورو کارونو د ترسره کولو لارې چارې له یوټیوب څخه زده کړئ. په یوټیوب کې خلک ویډیوګانې شریکوي ترڅو نور خلک یې وګوري. که چیرې تاسو غواړئ چې یوه ویډیو د خپل موبایل له لارې وګورئ، یوټیوب هغه د ویډیوګانو په منځ کې پلټي. یوټیوب باید هغه ویډیو چې تاسو یې غواړئ وګورئ ومومي. د یوټیوب آیکن ومومئ. د ویډیوګانو د کتلو لپاره په هغه کلک وکړئ. د صفحې په پورتنۍ برخه کې د پلټنې په برخه کلک وکړئ او د ویډیو نوم ولیکئ. که چیرې یې نه لیکئ، په ښي اړخ کې د مایکروفون آیکن کېکاږئ. کلمې په روښانه ډول او په کراره یې ووایئ. وروسته به د ویډیوګانو یو لیست ښکاره شي. هره ویډیو چې غواړئ وګورئ په هغې کلک وکړئ. کوم منظور چې د صفحې په پورتنۍ برخه کې ښکاریږي همغه ویډیو ده او ډېر ژر به خپره شي. د درولو او بیا پیل لپاره په ویډیو کلک وکړئ. تر ویډیو لاندې لیکل شوې شمیره تاسو ته ښیي چې دا ویډیو څو ځلې لیدل شوې او له دې شمیرې څخه تاسو معلومولی شئ چې ویډیو څومره مشهوره ده. ځینې داسې ویډیوګانې هم شته چې په میلیونونو ځلې لیدل شوي دي. تاسو کولی شئ ویډیوګانې شریک کړئ او یا د ګوتې په آیکن په کلیک کولو سره هغه لایک او یا ان لایک کړئ. په لاندنۍ برخه کې د ډیرو ورته ویډیوګانو لینکونه شته چې تاسو کولی شئ هغه وګورئ. د ویډیوګانو په لاندنۍ برخه کې د تبصرو برخه ده چې تاسو کولی شئ هلته د یوې ویډیو په اړه نظر ورکړئ او د نورو تبصرې ولولئ. په یوټیوب کې غوره ویډیوګانې شته خو ټولې هم غوره نه دي. که چیرې تاسو داسې ویډیو ګورئ چې ښه نه وي او یا ستاسو نه خوښیږي، نو د بیرته ګرځېدو تڼۍ بیا ځلې کېکاږئ ترڅو له یوټیوب څخه ووځئ. که چیرې غواړئ بیا ځلې یوټیوب ته ننوځئ، د یوټیوب په آیکن کلک وکړئ او د ویډیو د پلټلو په برخه کې د ویډیو نوم ولیکئ او د خپل نظر وړ ویډیو ترلاسه کړئ. که چیرې تاسو له یوټیوب څخه په خپل موبایل کې ګټه اخلئ، په داسې حالت کې تاسو باید له خپلې مخابراتي شبکې څخه انټرنټ وپیرئ. په انټرنټ کې د بیلابیلو چارو ترسره کول د انټرنټ بیلابیلو اندازو ته اړتیا لري. د ویډیوګانو کتل زیات انټرنټ ته اړتیا لري او ډېر لګښت هم لري. د موبایل انټرنټ بې پایه ښوونیز او تفریحي مطالب برابروي. ولې همدا نن نه ازمایئ؟